وعنه ددا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے قال دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اورید لی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول چد سیوری کل امتی معافى الا المجاهرین ہر یو د امت زمانہ با معاف کیدن کے سوا دہا چانا شاپ جہر گناہ کئی مجاہری بخکارا بانی گناہ کئی یہ تھار بے چڑھتے ہو اب بخکارا بانی گناہ کئی کارا گناہ سے دلک ازان لاسم گناہگاری لا يحب اللہ الجہر بالسوء اللہ رب العالمین کارا گناہ نہ کو کئی سوچے اللہ معاف کئی ہر یو گناہگار شی توبہ اللہ توبہ ازنی گناہ نہ ازنی دسم معاف کئی ویل المجاہرین سوا دا خلقنا چی بخکارا باندے گناہ کے زکر ڈاڑے روڑ ڈاڑا دے پالا باندے ایمان با دخوف اور رجا بمین سساتی دس ایمان بنا ساتی چی خروم کی رویما چی اللہ غفور رحیم دے نمبر جی اول عقیدہ دا چی دا گناہ پا وقت کیا ہے نمقا کیم زویم اللہ غفور رحیم دے دم رو ڈاڑے ما دی گناہ باندے او دم را ڈاڑا گرزما تسکاروا سوک نکی بلکہ یرے گوان دا اللہ ندسنا چی صحابہ و ساجبہ شان دے بخفلو کلیشو نیکو عمال ویلی دے چی قبول بشیو کانا آمن بخفلو گناہون ہم نہیں دیگو چیارا گناہون ہم کری بدیم ور ڈاری واللہ غفور رحیم مرجعہ یو باطل پرست سڑالا دا اگئی پارس کی داو چی بس دا امید لری چی اللہ نکو امید بکار دے اللہ غفور رحیم نے کہ گناہ کیو کار سکے کہ قتل کیو کار سکے دام غلط دا خوف اور رجا پمین سے بدی ایمان ہیرے گی بہم بنے تو عمالو باندی بد ہوا میرے گی امید بم دالانا ساتے چی اللہ غفور رحیم لے یہ رو امتی ساتے گناہونا بنکی امید بساتے چی اللہ غفور رحیم نے پری زمان اپنے نیکو عمال بھی سکا میں سے تشیو اللہ برا تمام الا المجاہد دل تغوا دا رمضان المبارک ہمیشہ آو یو کیستا دا نبی سنتا تراوی بھئی بائی بانے ما خلق با کیستا طریقہ وانے اولاڑی بجامائی او دی زوانان با پیلڈر کی اب موٹر سیکلو واندی پیلڈر کی بے دی ڈیگ لحوا ورکڑی ویداواو رچ کل امتی معافى الا المجاہرین ہر یو دو امت زمانہ داو معاف کی دن کے سوا دا جہر کا ان کے نب گناہ باندی گناہ باندی تو دمرا ڈاڑا شو الگ ازان لدی سام شوق دے وغنو کی میں گناہ کی دا استغفل گناہ تنور والے گناہ گاری نور رمضان سر گناہ دل تخلق دمان زنم بواس دا جماعت دریزے ہو دا خو دہا خلق صفت دے چاہاں مشرکان ہو او خلق اور سکار کہو چیزاغی ببارہ کے اس راگلی کہ ما کانا صلاتهم عند البیت اللہ مکان و تسلیہ ندے منظری دا کھور دا اللہ واتا مگر پیلی والدے اولاس پسولیو تب موٹر سیکل باند روان نغاری رخیجی دادا کا مشرکین و عادت تی نبی بے منز گا ڈوڑاو دلتا نبی پہ امتیان روائیں تاسو منز گا ڈوڑاو تاسو شما عادت راوے خواہ عذاب تا منتظر سے کم با خلق رازی پیدامہ ہو چو ہو پلانے چلو شو کل امتی معافى الا المجاہرین اب بخارا باندے دے چرس بلکڑی تو غاٹ سوینگی رحمر سے او باقصر اور روڈ غاڑی تلیر رو آواز چرس دا کڑی کو پیم بسر کڑی سپینہ گریم اکا سویا وی دا ہوئی دیشی ہوئی چرس بی خود پاٹک ہوئی رسی دا چرس دا ہوئی تم رأی تا خلق راڑا شکا اللہ مکیا بیچ عالم مولی دا لورینا بیچارتا انا سوار بام خلقو تم را احتیاط سوار بام چارتا با پیازار کی ہوئی ماتویم نراوڑا تم را احتیاط بے کرو اوس چرس کو جماعت کی اس خلق ہم لیدی چرس کو جماعت کی
ځنې په تبلیغ کې لاړ شي چرسۍ نه ورسره جومات کې چرس چېرته جومات کې دغه طبیعت الخلا ته ننوتې هلته چرس کوي چې هلته نه څوک نه وي جومات په منځ کې لګي چرس او تل یې دعوت دی لږ خیال به دې لارو کې بکار دی ګوره په جهر باندې وګوره ګناه نه کوي دا ستا چې ستا د وجې نه کم خلک ډاډه شو کم خلک ستا د وجې نه چېره فلانی هم کې ورځه کړي ته به کې دا شان ګناهګار یې څنګه چې دا وګناه او الله ولې معاف هم نه کړي رسول د الله دروغ نه وایي کل امتی هر یو د امت زمانہ موافع المجاهرین معاف کیدون کړي مگر جهر کوونکي نه په ګناه باندې چې ګناه باندې جهر کوي هر قسم ګناه چې اډنګ ټکور دی او کاغه چرس دی او کاغه چرته سود دی او کاغه اره ګناه او شي د خلکو مخکې کې معاف کېدو نه وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا تجار کولنا په ګناه باندې د عمله چې یو سړی د شپې یو عمل وکړي ثم یصبح او بیا سبا کې وقد ستره الله علیه تحقیق سره الله پرده راچني په د باندې فیقول او دا وای خلق د یا فلان عملت البارحه كذا وكذا ما بیگاش پدا کار کړی دی او بیگاش په مدا کار کړی دی وقد باتا یستر رب حال دار چې د شپې تیر کړی او پرده راچني الله رب د په باندې ويصبح او دا سبا کوي یکشف ستر الله عنه چلره کوي د ځان خپل نه د الله پرده الله به پرده راځي یو سړی باندې الله پرده راځي د شپې یو ګناه شي بس خطا وشو بهتر خدای راځي بس هغه توبه د خشبي وباسه اسوک د سره خبرو الله در باندې پرده راوچل ته ولې ځان دې دا سوارا شمایته سکی نه پلان دا ډېر ځنو خلک یې سګاري لو پران راوشي د خپل خځه خبرې او فائدې رابشي بل یو کار دی دا د حیان سره خبره ده هم مجلس ورس خبره کوي چې هغه د مجلس شان سره کوي کنه چرته به اغلا کړي او دلته خلک یې رب پلانینګ باندې مون کاندرو ورس استار یې رب پلان چې کنه بیګا پلانې جنې سمېره سے چالو خلک شریف دی چې د خبره او به التا شایکه په مجلسونو کې ارمان دی اسلامي حکومت دا خپل باندې جهر ورته به ګناه باندې د اقرار منم به هدا